ان الله تعالی واحد لا شریک له. الله تعالی یو ده د دبل شریک نشته. مختلف علما د توحید مختلف اقسام بیان کړي دي. امام ابن بطه رحمت الله علیه د توحید ځانته قسمونه بیان کړي دي. امام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه، امام ابو بکر رحمت الله علیه او صوفیاء کرام د توحید مختلف اقسام بیان کړي دي. زه د اختصار په غرض باندې خپل د توحید اقسام بیانوم. مونږ د توحید درې قسمونه بیان کړي دي: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الاسماء. توحید فی الذات د دې معنی دا ده چې الله تعالی د ذات په اعتبار سره یوازې ده، د بل شریک نشته. الله تعالی نه اولاد شته او نه الله تعالی د چا په اولاد کې شمارل کیږي. توحید فی صفات، الله تعالی د صفاتو په اعتبار سره هم یوازې ده او څوک هم د په صفاتو کې شریک نه ده. د صفات دوه قسمونه دي، یو د محکمات او بل د متشابهات. محکمات هغه صفات چې د معنی بالکل واضحه او ظاهره وي، مثلا سمع، بصر او قدرت، او داسې قسم نور الفاظ چې د دې معنی بالکل واضحه او ظاهره ده. او هغه الفاظ چې د دې معنی غیر واضحه او مبهمه ده، د انسان عقل د دې معنی او مفهوم ته نشي رسیدلی. قرآن کریم کې بعض الفاظ دي الله تعالی لپاره استعمال شوي دي، ید، وجه، عین. داسې قسم الفاظ دا په قرآن کریم کې الله تعالی لپاره استعمال شوي دي. دا داسې الفاظ دي چې د دې معنی د هیڅ ته معلومه نه ده. نو د دې معنی معلومه نه ده، نو لہذا خلق د دې معنی لاس، مخ او سترګه دا نشي کولای، بلکې متقدمین اهل سنت والجماعت د دې معنی نه بیانوله، بلکې دا لفظ به بیانو او ویل به چې د دې معنی الله تعالی ته معلومه ده. او بیا متأخرین اهل سنت والجماعت د دې معنی بیان کړی ده، خو معنی په درجه ځون کې بیان کړی ده، درجه د یقین کې نه ده بیان کړی، بلکې درجه د ځون کې بیان کړی ده. د دې وجه د دې معنی ولې بیان کړی ده چې خلق د فرقه مجسمه په غلط فهمی کې او د دې په غلطو عقایدو کې مبتلا نشي. یو فرقه ده الله تعالی ته هغه جسم مني چې الله تعالی جسم ده. نو متأخرین فقها، متأخرین اهل سنت والجماعت د دې معنی په درجه د ځون کې ځکه بیان کړل چې خلق د دې فرقه مجسمه په لاس کې نشره او د دې فرقه مجسمه په عقایدو کې مبتلا نشي. او درم قسم ده توحید فی الاسماء. الله تعالی د نام په اعتبار سره هم دا یوازې ده، تنها ده، د دبل شریک نشته. نو بعضې نمونه هغه دي چې هغه صرف د الله تعالی لپاره خاص دي، هغه د یو انسان لپاره نشي استعمالولی، که هغه پیغمبر وي، که صحابي وي، که عام انسان وي. هغه نمونه رحمان، یا داسې مختار کل، عالم الغیب، یا داسې مشکل کشا، حاجت روا، داسې مختلف نور نمونه هم دي. دا صرف د الله تعالی سره خاص دي، د الله تعالی نه بغیر د بل کس لپاره موږ دا نمونه نشو استعمالولی. او نور بعض داسې نمونه دي چې هغه موږ د الله تعالی لپاره هم استعمالولی شو او د عام انسان لپاره هم هغه موږ استعمالولی شو. مثلا سمیع، بصیر او داسې متکلم وغیره. نو د دې معنی که چیرته مونږ دا نمونه د یو انسان لپاره استعمالو، بیا به د دې معنی دا کوو سمیع یعنی انسان په اورېدلو کې انسان اوري او په اورېدلو کې د غوږو محتاج ده. بصیر معنی ده چې انسان دا ګوري او په کتلو کې د سترګې محتاج ده. او متکلم معنی ده چې انسان خبرې کوي او په خبرو کې د ژبې محتاج ده. نو که چیرته مونږ دا نمونه د الله تعالی لپاره استعمالوو، نو د دې معنی به دا کوو چې الله تعالی ګوري او په کتلو کې د سترګې محتاج نه ده، الله تعالی اوري په اورېدلو کې د غوږو محتاج نه ده، الله تعالی خبرې کوي
او په خبرو کې د ژبې محتاج نه ده. نو دا نمونه که موږ د عام انسانانو لپاره استعمالو نو د دې معنی به بل قسم وي، او که چیرته موږ د الله تعالی لپاره استعمالو نو د دې معنی به بل قسم وي. د دې الفاظو چې کومه معنی ده هغه موږ د مخلوق لپاره استعمالو، هغه موږ د خالق لپاره نشو استعمالولای، او د دې الفاظو چې کومه معنی موږ د خالق لپاره استعمالو هغه موږ د مخلوق لپاره نشو استعمالولای.